چې موږ داسې اورېدي دي چې سورة فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي، دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ دویمه دا چې د دې حدیث چې فاتحې نه غیر مونځ نه کېږي او د هغې روایت منځ کې تطبیق څه دی چې مسلم کې راغلي چې کله فاتحه ویلې کېږي تاسو چپ شئ او قرت مه کوئ. نو جواب دا دی چې دا حدیث بالکل صحیح ثابت دی چې نبی صلی فرمایلی دي لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، دغه چا مونځ نه کېږي چې هغه الحمدلله نه لوستي او دا مونځ نه دی. نبی علیه السلام فرمایي من صلی صلاة، چا چې مونځ وکړه داسې مونځ لم یقرأ فیها بفاتحة الکتاب چې الحمدلله په دې کې نه ویلې فهي خداج خداج خداج، دا مونځ ناقص دی. همدارنګه نبی علیه السلام فرمایي لا تجزئ صلاة، جایز نه دی مونځ چې په دې کې سورة فاتحه ونه لوستلی شي. همدارنګه صحابه کرامو د نبی علیه السلام پسې د سحر مونځ کوو او سحر مانځه کې ورپسې قرات او فاتحه ویله. دا روایت ترمذي کې دی، خلاصه یې ما ویله. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې تاسو د امام پسې ولاړستئ او یو روایت ته معلومیږي چې کله جهر زه کومه تاسو یو شی مه لولئ الا بفاتحة الکتاب ما سوا د الحمدلله نه، فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ځکه د هغه چا مونځ نه کېږي چې هغې الحمدلله لوستلي نه. نو دا خبره خو بالکل یقیني او ثابته ده چې سورة فاتحه مانځه کې ویل فرض او ضرور دي. تطبیق د هغه روایت سره چې مسلم کې راغلی دی څه دی؟ نو جواب دار مسلم کې داسې نه دي راغلي چې کله فاتحه لوستلی کېږي تاسو فاتحه مه لولئ یا تاسو قرات مه کوئ، بلکې داسې راغلي مسلم کې داسې روایت دی واذا قرأ فانصتو، کله چې امام قرات کوي تاسو چپ شئ. نو د امام د قرات په وخت کې به مقتدي چپ کېدل دی له ویلې کېږي ته به ښکاره قرات نه کوې، ته به پټ قرات کوې، امام هم پټ قرات کوي. نو دلته امر راغلی په انصات باندې واذا قرأ فانصتو، داسې نه دی ویل چې تاسو قرات مه کوئ. نو بلکې کله چې امام قرات شروع کړه په جهر باندې نو شاته مقتدیان به ښکاره قرات نه کوي. دا ټکی نبی علیه السلام ځکه فرمایلی و اول زمانه کې به ځینې صحابه کرامو قراتونه په زوره باندې کول. نبی علیه السلام وفرمیل مالي انازع القرآن، څه وجه ده چې ما سره قرآن کې جګړه کېږي، او یا مالي ینازعني القرآن، څه وجه ده چې ما سره قرآن جګړه کوي. د جګړې مقصد دا و چې زم تلاوت کوم او شاته هم تلاوت کېږي په زوره باندې لکه جګړه چې. نو کله چې تاسو د امام پسې استئ نو قرات په زوره باندې مه کوئ. نو نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي فلا تقرؤوا بشیء الا بفاتحة الکتاب، نو یو قرات هم مه کوئ ما سوا د فاتحې نه. نو د حدیث د مسلم سره تطبیق دا دی چې یو خو په حدیث د مسلم کې قرات مراد دی ما سوا د فاتحې نه. کله چې امام قرات کوي نو مقتدیان به قرات نه کوي مګر فاتحه به لولي، بل شی به نه لولي، ځکه نبی علیه السلام وایي فلا تقرؤوا بشیء الا بفاتحة الکتاب، یو شی به هم نه لولئ مګر فاتحه به لولئ. دویمه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې وایي چې تاسو چپ شئ. نو چپ کېدل منافات لري د ښکاره قرات سره، د پټ قرات او د چپ کېدو منځ کې منافات نشته دی. لکه مثلا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صحابي ته پوښتنه وکړه چې ارأیت سکوتک بین القرات والتکبیر ما تقول فيه، ته چې د تکبیر او د قرات منځ کې چپ یې ته پکې څه وایې؟ نبی سم وایي چې ما زه وایم اللهم باعد بیني وبین خطایا. نو ګوره په دې کې صحابي نبی علیه السلام ته وایي چې ته د قرات او د تکبیر منځ کې چپی ته څه وایې؟ نو ګوره نبی علیه السلام چپ هم دی او پټ قرات هم کوي. نبی علیه السلام وایي زه وایم چې اللهم باعد بیني وبین خطایا. دې نه معلومیږي که یو انسان چپ وي نو پټ قرات هم کولی شي، پټ ذکر هم کولی شي. نو په دې ذکر نبی علیه السلام چې فرمایي واذا قرأ فانصتو، دا معنا ده چې تاسو به ښکاره شور نه کوئ، غوږ ورته کېږدئ. نو پټ قرات دې سره منې نه دی، یو پټ قرات ورسره منې نه دی. دویم دا دی چې موږ تاسو ویلي نبی صلی الله علیه وسلم چې منې کړي د عامو قراتونو نه یې کړي ده، خو فاتحې نه ده کړي، ځکه نبی علیه السلام فرمایي فلا تقرؤوا بشیء الا بفاتحة الکتاب. د سحر مانځه کې دا خبره کړې وه او د سحر مونځ کې جمع هم ده، قرات هم په جهر باندې دی. او صحابه کرامو ته ویلي دي چې تاسو چې کله د امام پسې ولاړستئ یو شی مه لولئ، قرات نه ګوره صحابه کرام منې کړل مګر فاتحه لولئ. علت به بیان که فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ځکه د هغه چا مونځ نه کېږي چې هغې الحمدلله نه ویلي. السلام علیکم ورحمة الله.